Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Class 9th Biology Chapter number 3 Biodiversity Lecture number 10. تاسو دا خریړي چرته لیدلې وي یا به مو خوړلې هم وي او تاسو دا پیژنئ دې ته څوک خوسي وایي څوک ورته ګوسي وایي څوک ورته ګوچي وایي به هر حال هر څه چې ورته وایي خو دا به تاسو چرته هم لیدلې وي د لینیس د ټو کینډم سیسټم کلاسیفیکیشن کې دا په کینډم پلانټي کې وو دوه کینډمز وو کنه کینډم پلانټي او کینډم انیمالیا نو دا په کینډم پلانټي کې هغه کې ښودلي وو لینیس ځکه چې دا د پلانټس په شان دي په یو ځای باندې ولاړ وي او د دوی په سیل کې چې کوم دی نو سیلوال موجود دی نو په دې وجه باندې هغه دا په پلانټس کې کېښودل په کینډم پلانټي کې خو رابرټ ویټایکر چې کله 5 کینډم سیسټم کلاسیفیکیشن وکړو نو په هغه کې دا د کینډم پلانټي نه راویستل او په کینډم فنجای کې یې کېښودل ولې د کینډم پلانټي نه راویستل ځکه چې په پلانټس کې زموږ سره کلوروفیل وي فوټوسنتھسس پکې کېږي خپل خوراک په خپله تیاري او په دوی کې کلوروفیل نشته دوی خپل خوراک په خپله نشي تیارولی فوټوسنتھسس نشي کولی بله خبره دا ده چې د پلانټس چې کوم سیلوال دی نو هغه د سیلولوز نه جوړ وي او د دوی چې کوم سیلوال دی نو دا د کایټین نه جوړ وي په دې وجه باندې دا د کینډم پلانټي نه راواغستلی شول او په کینډم فنجای کې کېښودلی شول نو نن زموږ ټاپک دی کینډم فنجای چې په هغې کې دغه خریړي او یسټ او دغه خوسي وغیره دا پکې راځي نو تاسو ته پته شته چې د سټډي اف فنجای از کالډ مایکالوجي د ساينس هغه برانچ چې په هغې کې موږ د خریړي مرړي سټډي کوو نو دغې برانچ ته څه وایي مایکالوجي ورته وایي ټیک ده چې کوم زموږ سره کینډم فنجای دی نو په دې کې چې کوم ارګانیزمز دي نو دا یوکیریاټس دي یوکیریاټس مطلب دا دی چې نیوکلیس او مایټوکانډریا ګالجي باډیز اندوپلازم ریټیکولم وغیره دا پکې شته یعنی مطلب ممبرین باونډډ ارګانیلز پکې شته تاسو ته پته ده مونږ ویلو چې 5 کینډمز دي نو چې کوم اولنی کینډم دی کینډم منیرا نو هغه پروکیریاټس دي بیکټیریا وغیره دا بقایا چې کوم څومره څلور نور کینډمز دي پروټیسټا فنجای پلانټي او انیمالیا نو دا ټول زموږ سره یوکیریاټس دي صحیح ده که نو په دې کې چې کوم ارګانیزمز دي نو چونکې مونږ ووایو چې فنجای یوکیریاټس دي نو دا مطلب یوکیریاټس دي ټیک شو ارګانیزمز چې کوم په کینډم فنجای کې دي نو دا به یا یونیسیلولر پکې هم شته او ملټي سیلولر پکې هم شته د یونیسیلولر اگزامپل ییسټ دی خمیره او د ملټي سیلولر اگزامپل مشروم دی یونیسیلولر هغې ته وایي چې د یو سیل نه جوړ وي نو سیل هم وي او ارګانیزم هم وي او ملټي سیلولر مطلب دا دی چې یو ارګانیزم د ډېر سیلز نه جوړ وي نو لکه په خریړي کې چې کوم دی نو ډېر زیات سیلز وي صحیح ده نو مشروم چې کوم دی د ملټي سیلولر اگزامپل دی نو په کینډم فنجای کې زموږ سره یونیسیلولر ارګانیزمز هم شته او ملټي سیلولر ارګانیزمز پکې هم شته دا سټیشنري دي په کینډم فنجای کې چې کوم ارګانیزمز دي نو دا سټیشنري دي یعنی نان موټایل دي د یو ځای نه بل ځای ته نه ځي تاسو به چېرته خریړی داسې نه وي لیدلې چې هغه به سهار دلته ولاړ وي او ماښام به هلته ولاړ وي نه بس دا سټیشنري دي په یو ځای باندې ولاړ وي نان موټایل دي مومنټ نه کوي لیک کلوروفیل مونږ به ووایو چې په دوی کې کلوروفیل نشته نو چې کلوروفیل پکې نشته نو نو فوټوسنتھسس په دوی کې فوټوسنتھسس نه کېږي خپل خوراک په خپله نشي تیارولی او چې کوم ارګانیزمز خپل خوراک په خپله نشي تیارولی هغې ته مونږ څه وایو هیټروټرافیک ورته وایو نو یعنې مطلب دا دی چې په کینډم فنجای کې چې کوم ارګانیزمز دي نو دا هیټروټرافیک دی خپل خوراک په خپله نشي تیارولی چې خپل خوراک په خپله نشي تیارولی نو بیا د دوی د خوراک د حاصلولو طریقه څه ده لیف ایز دوی زندګي څنګه تیروي دوی زندګي داسې تیروي چې څه پکې سیپروفایټس دي سیپروفایټس دي ته وایي چې په ډېر ارګینیک میټر باندې فیډینګ کوي یعنې مطلب روټۍ پرته ده نو روټۍ خو مړه ده که نه خو ارګینیک میټر دی نو دې ته مونږ ډېر ارګینیک میټر وایو نو روټۍ چې کله پرته وي داسې نمل لوند شان ځای کې او ډېر ټایم کې وي نو په هغې باندې د پاسه هغه چڼی راشي چڼی شی پرې راشي څوک ورته چڼی وایي څوک ورته چڼی شی وایي نو هغه پرې راشي نو مطلب دا دی چې دغه چڼی دغه چڼی شی چې کوم دی نو دا د دې روټۍ نه ځان له خوراک اخلي نو مونږ ځکه دغې چڼی شي ته مونږ څه وایو سیپروفایټس ورته وایو صحیح ده که نه یا خریړی چې کوم دی نو دا زموږ سره اکثر ونه راپرېوتې وي او هغې باندې د پاسه راوخیږي نو دا ونه څه شوي ده دا خو مړه شوي ده که نه راپرېوتې ده څښا کېدو طرف ته روانه ده د پاسه پرې خریړي راوختل نو د دغه مړ شوي ونې نه ځان له خوراک اخلي دې ته مونږ څه وایو سیپروفایټس ورته وایو نو د دې اگزامپلز کې زموږ سره خریړي دي یسټ دغه خمیره چې کوم دی او بریډ مولډ دا چې کوم دغه دی دا چڼی شی چې کوم دی بریډ مولډ ته رایزوپس ټولنیفر په ساینس کې وایي صحیح دا چې کوم دی نو زموږ سره پیراسایټس په شکل کې هم اوسېدلی شي یعنې مطلب پیراسایټ مونږ هغه ارګانیزم ته وایو چې دا په لیوینګ ارګانیزم کې دننه اوسېږي او د هغه نه ځان له خوراک اخلي او هغه ته نقصان ورسوي لکه سپږه نه ده سپږه دا هم یو قسم پیراسایټ دی چې په انسانانو کې اوسېږي او د انسانانو نه خوراک اخلي او انسانانو کې کمی راولي د خوراک صحیح ده انسانانو ته نقصان ورسوي
نو دا په لیوینګ هوست کې اوسېږي. هوست څه ته وایي؟ میزبان ته. نو مطلب دا سپږی چې کوم دی نو دا ګیسټ دی، مهمان دی، د بل ځای نه راغلی دی، او موږ هوست یو، په موږ کې اوسېږي. نو مطلب موږ د دې لپاره څه یو؟ هوست یو. نو پیراسایټس په لیوینګ هوست کې په ژوندي کوربه کې دننه اوسېږي او هغه له نقصان ورکوي. د دې اگزامپل دی رسټ او سماټو. رسټ څه ته وایي؟ زنګ ته وایي اصل کې. په انګلیش کې رسټ زنګ ته وایي، خو په بایولوژي کې رسټ کله چې دا غنم دا پاڼې چې کوم دی نو سرې سرې شي کنه، یعنی مطلب تاسو وایي چې زنګ یې نیولې دی، نو دا زنګ نه وي، په دې باندې پیراسیټک فنجای موجود وي، هغې ته موږ څه وایو؟ رسټ ورته وایو. نو دغه غنمو ته چې کوم دی نو نقصان ورکوي او ځان له خوراک اخلي. سماټو چې کوم دی نو دا هغه غنم چې نه دی، د غنمو هغه وږی چې تور شي تور، نو دا د سمټ د وجې چې کوم دی نو تور شي، دا پیراسیټک فنجای ده، دا چې کوم دی نو خوراک دې ځان له اخلي او د غنمو ته نقصان ورکوي. یا دا د سمبیاټک اسوسییشن په شکل کې اوسېږي، یعنی مطلب لیوینګ ټوګیدر، د بل سره چې کوم دی نو یو ځای اوسېږي او د هغه نه چې کوم دی نو خوراک اخلي. د دې اگزامپل لایکنز یا لایچنز او مایکورایزي ده. لایکن یا لایچن څه ته وایي؟ کله چې فنجای د الجی سره یو ځای اوسېږي، نو الجی چې کوم دی نو فوټوسنتھسس کوي، فنجای له خوراک ورکوي، او فنجای چې کوم دی نو الجی د نور د شواګانو نه بچ کوي. ټیک ده کنه؟ نو مطلب دواړو ته فایده ده. الجی ځان د نور د شواګانو نه نشي بچ کولی، نو فنجای یې بچ کوي، خو فنجای خپل خوراک په خپله نشي تیارولی، نو الجی خوراک تیاروي او فنجای یې هم ورکوي، نو د دواړو کار کېږي. نو دې ته موږ سمبیاټک اسوسییشن وایو. مایکورایزي چې کوم دی نو دا زموږ سره چې کله فنجای د غټو غټو ونو د جرړو سره په کمبینیشن کې راشي او یو بل ته فایده ورکوي، نو دې ته موږ مایکورایزي وایو. get food in a unique way، دا په یو ناشنا طریقه باندې چې کوم دی نو خوراک حاصلوي. څنګه؟ by absorption، د absorption په پروسس باندې چې کوم دی نو ځان له خوراک حاصلوي. لکه خرړی چې کوم دی نو په ونه باندې د پاسه ولاړ دی، نو د ونې نه چې کوم دی نو نیوټرینټس ځان ته ابزارب کوي. ټیک ده؟ ښه، سلوال په دوی کې شته، په کینډم فنجای کې چې ممبرز کوم دي په هغې کې سلوال شته، خو دا سلوال د کایټین نه جوړ دی. مونږ وایو کنه چې په پلانټس کې چې کوم سلوال دی هغه د سلولوز نه جوړ دی، دلته چې کوم سلوال دی نو هغه د کایټین نه جوړ دی. کایټین څه څیز دی؟ دا پالیسکرایډ دی، یعنی مطلب یو کاربوهایډریټ دی، او سلولوز څه څیز وي کوم چې په پلانټ کې وي هغه هم پالیسکرایډ دی، یعنی مطلب کاربوهایډریټ دی. نو په دواړو کې فرق څه دی؟ په دواړو کې فرق دا دی چې دا کایټین چې کوم دی دا مور ریزسټنټ دین سلولوز دی، د سلولوز نه چې کوم دی نو دا لږ مور ریزسټنټ دی، یعنی مطلب خرابېدو ته لږ سخت دی، په اسانه باندې نه خرابېږي. ټیک ده؟ بل سټوریج اف فود، ګورئ مونږ چې کله خوراک وکړو کنه په یو ټایم باندې مونږ خوراک وکړو کنه، نو بیا چې کله مثال کے طور پر روزه ده نو غونډه ورځ مونږ خوراک نه کوو، نو مونږ ته انرژي د کوم ځای نه راځي؟ مونږ چې کله خوراک وکړو نو دغه خوراک ګلوکوز ته چې کوم دی نو کنورټ شي، او د ګلوکوز نه بیا دا ګلایکوجن ته کنورټ شي، نو زمونږ په سیلز کې سټور شي د ګلایکوجن په شکل کې. په پلانټ کې چې کوم دی نو خوراک د څه په شکل کې سټور کېږي؟ د سټارچ په شکل کې سټور کېږي. نو اوس فنجای چې کوم دی نو خوراک به هم ځان له سټور کېږي، نو د څه په شکل کې؟ نو فنجای چې کوم دی نو دا هم خوراک د ګلایکوجن په شکل کې سټور کوي د ځان سره، صحیح ده؟ چې بیا یې کله ضرورت وي نو بیا یې واپس ګلوکوز ته ماتوي او ځان له دې انرژي اخلي. ټیک ده؟ اگزامپلز د کینډم فنجای کې چې کوم ممبرز راځي نو د هغې اگزامپلز دي ییسټ، خمیره، د دې د ساینسي نوم دی سکرومایسیس سیریویسی. ټیک شو؟ نو دا چې کوم دی نو د دې ساینسي نوم دی. ټیک ده؟ سکرومایسیس سیریویسی. بل زموږ سره پینیسیلیم چې کوم دی نو دا پکې بل قسم فنجای ده. بریډ مولډ دا پکې بل قسم فنجای ده، کوم ته چې مونږ چڼشې یا چڼې وایو په روټۍ باندې چې د پاسه کېږي. بریډ ته د وایي روټۍ ده، نو دا په روټۍ باندې کېږي. د دې ساینسي نوم دی رایزوپس سټولونیفر. ټیک شو؟ مشروم چې کوم دی نو دا خریړو ته وایي، دا یو بل قسم فنجای ده. مارل دې ته وایي. ټیک شو کنه؟ د دې ساینسي نوم دی مارکیلا اسکولینټا. ټیک شو؟ او رسټ اینډ سمټ چې کوم دی نو دا بل قسم فنجای دي. رسټ تاسو ته ما ووایي هغه سوروالی چې راولي، او سمټ هغه توروالی چې راولي. ټیک شو؟ ډایګرام ته که مونږ راشو نو بس دا زمونږ سره پکې مشروم دی او دا پکې زمونږ سره مارل یعنی مارکیلا اسکولینټا. ټیک شو؟ دا کتاب چې کوم ډایګرامز دي، کوم اگزامپلز دي، نو هغې کې رایزوپس دی یعنی بریډ مولډ چې څه ته وایي که نه، روټۍ باندې د پاسه چې کېږي چڼشې. مارکیلا دغه کوم خوسه وغیره چې کوم دی ګوسې. مشروم دغه خریړي شو. امنیټه چې کوم دی نو دا زموږ سره یو بل قسم خریړي دي، مشرومز دي، خو دا زهریله دي. ټیک شو؟ مطلب دا چې وخوړلی شي نو د دې نه مرګ هم راتلی شي. رسټ دغه سوروالی چې کوم په دې غنمو منمو په پاڼو واڼو باندې راشي د نورو بوټو دې ته رسټ وایي، او سمټ دغه کوم توروالی چې راشي د غنمو هغه وږی تور شي نو دې ته سمټ وایي.